د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د درې میاشتني راپور او ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوا له څرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګري ملتونه باید په خپلو راپورونو کې دقت او بېپریتوب په پام کې ونیسي. بهرنیو چارو وزارت د انتونیو ګوتریش راپور کې د نشهیي توکو بندیز په برخه کې د کورني اختلاف پیښو ته قومي رنګ ورکولو، بې بنسټه ادعاوو، د عامه نظم هڅو ته د بشري حقونو سرغړونې نوم ورکولو، له خپل سره معلوماتو ناسم تعبیر، د انفرادي جنایي پیښو پر بنسټ افغانستان په جګړو کې ښکیل معرفي کولو او په دې توګه پر ویرې خپرولو نیوکه کړې ده. د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي امریت مسؤلین وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه 23 تنه افغانان خوشي او د تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا او بله ورځ د هیواد په 11 ولایتونو کې د واورې او تیزو بارانونو د اورښت اټکل کړی دی. د سرچینې له قوله هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، غزني، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د واورې او تیزو بارانونو د اورښت احتمال پکې شتون لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې نړیوال بانک تر 2 کلونو ځنډ وروسته په افغانستان کې د کاسا زر پروژې چارې پیلوي. د برېښنا شرکت وایي چې دا پریکړه په استانبول کې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او نړیوال بانک استازو ترمنځ شوې ده. د هیواد په شمال کې د اومو نفتو د چاڼ د فابریکو د ټولنې غړي وایي چې په بلخ کې د اومو نفتو د پروسس په سکتور کې له 100 میلیونه ډالرو څخه زیاته پانګونه شوې ده. له هیواده بهر سعودي رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د غزې د وضعیت په تړاو تلیفوني خبرې کړې دي. رسنیو ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو لورو د ګډو اندېښنو یو شمېر سیمه ییزو مسایلو په ځانګړې توګه په غزه کې د وروستي وضعیت او دغلته د بشري ناوړه وضعیت پر وړاندې د هڅو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. او د سپورت له ډګره د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بورډ د رئیس میرویس اشرف په مشرۍ د بورډ غړو ترمنځ د افغانستان غوره لیګ د 2یم پړاو ترسروي په اړه ناسته ترسره شوې ده. د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه ناسته کې د افغانستان غوره لیګ د 2یم پړاو ترسروي د ارزونې په موخه د ټاکل شوي پلاوي راپور ارزول شوی دی. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له لیدلو مو مننه. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.